بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم وحید الله خپلواک دی او د مزدار فوډز کمپنۍ مدیر یم. زموږ کمپنۍ تقریبا د 4 کالو راهیسې په کابل کې په فعالیت پیل کړی دی چې اوس تقریبا 4 کاله کېږي او زموږ د کمپنۍ کوم تولیدات چې په اصطلاح تقریبا 19 رقمه مصالې او 2 رقمه کیچپ چې په هغه کې یو توند راځي او یو خوږ راځي او دغه بسته‌بندي یې په اصطلاح بیا ډېرې دي خو 2 رقمه دي. زموږ سره په کارخانه کې تقریبا 25 کسان کار کوي او غیر مستقیم چې بیا موږ کومې نمایندګۍ لرو په ولایاتو کې چې هر ولایت کې بیا جلا ځان ته د خپل سیټ اپ لري. تقریبا 25 کسان موږ په کابل کې په کمپنۍ کې لرو په کارخانه کې او په کومو ولایتونو کې چې 4 دیرش ولایتونه چې د افغانستان په هغو کې یو عمومي نماینده لرو او د عمومي نماینده سره ترڅنګ یو د دې سره یو کارګر یو. موخه مو دا وه چې هغه تولیدات چې په خارج کې په اصطلاح جوړېدلی بیا افغانستان ته په لوړ کیفیت راتللی بیا زموږ ستاسو مشتریانو اخیستل دې ته په ډېر لوړ کیفیت په لوړ قیمت تمامېدل. اوس الحمدلله موږ دا نوښت کړی دی چې افغانستان ته مو دغه تولیدي شرکت راوړي او یو خو زموږ څه هېوادوال اخته دي او بل زموږ د مساله جاتو زموږ د کیچپانو کیفیت چې دی انشاءالله تر هغو چیزانو چې دی په اصطلاح په پاکستان یا په ایران په هر ځای کې جوړېدل کیفیت یې انشاءالله تر هغه بالا دی. زموږ مشهور پروجیکټ تولید چې دی هغه د چیلي ګارلیک ساس په نامه د مزدار یو تولید دی چې په هغه کې بیا تقریبا 2 رقم 4-5 رقمه کیکونه لرو او 2 رقمه کیچپ لرو چې په هغه کې یو توند راځي او یو بیا شیرین په شکل راځي. د بازار تقاضا اوس کوم شیان چې خارجي بند شوي دي د وطني تولیداتو او د وطني شیانو ټول بازار اوس ډېر دی، یعنې زموږ تولید هم په بازار کې چون د بازار هغه 100% تقاضا مو نه ده پوره کړې، د 100% نه انشاءالله او یا 80% د بازار تقاضا د مساله جاتو په برخه کې او د کیچپو په برخه کې انشاءالله موږ پوره کړی. اوس الحمدلله کوم تولیدونه چې د دې په افغانستان کې کېږي یا سوي دي کیفیت یې ډېر بالا دی او زموږ ته هېوادوال یې هم کیفیت کتلی دی او کیفیت یې بالا دی. انشاءالله ټول اوس د هېواد تولیدات ټول مشتریان ټول افغانان خوښوي. داخلي تولیدات پر د افغانستان پر مارکیټونو باندې پر بازارونو باندې ډېره مثبته اغېزه لري. دغه تولیدات کله چې په خارج کې تولیدېږي نو یو رقم قیمت او کله چې په افغانستان کې دننه داخلي تولیدات هر شی چې جوړېږي قیمت یې انشاءالله مناسب وي. په دا خاطر د هېوادوالو هم ګټه ده. زموږ په هېواد کې خو د صنعتکاران ډېرې زیاتې ستونزې لري. یوازینۍ ستونزه یې د مالیاتو په برخه کې ده چې د افغانستان په مارکیټونو کې د افغانستان په ګمرکونو کې مالیات ډېر زیات ګران دي. نو په دا خاطر هم دغه چیزونه او دغه شیان چې په اصطلاح موږ راوړو د مالیاتو په خاطر باندې یو څه ستونزه وي. او بله خبره د ترانسپورټ په برخه کې ده چې اکثره شیان زموږ په داخلي مارکیټ کې نه پیدا کېږي، موږ یې ټوله د بهر څخه راوړو نو په ګمرکونو کې زیاتې ستونزې، ترانسپورټ ډېرې زیاتې ستونزې لري. مخکې به 20 ورځې او میاشت به پکښې کې لګېدله، اوس 3 میاشتې 4 میاشتې د ترانسپورټي ستونزو کې لګېږي چې د چین څخه یا په اصطلاح د پاکستان څخه دغه ځای څخه موږ هغه مواد چې په افغانستان کې نه پیدا کېږي هغه راوړو. نو دا یو عمده ستونزه ده د ترانسپورټ. راتلونکي کلونو ته مو مخکې انشاءالله هدف مو ټاکلی د ځان لپاره، چون ما تاته ویلې چې د بازار تقاضا اوس ډېره ده چې 80% ده. انشاءالله په راتلونکي مو موخه دا ده چې هغه د بازار تقاضا چې د مسالو په بخش کې یا د کیچپو په بخش کې په اصطلاح یا د دې اړوند په نورو بخشو کې انشاءالله هغه موخې مو ټاکلي چې انشاءالله هدف ته ورسېږو. د هېوادوالو مو غوښتنه دا ده چې د خارجي اجناسو پر ځای د هغه اجناسو پر ځای باندې خپل وطني تولید
هغه که په اصطلاح په دغه برخه کې که په هره برخه کې چې ټول هېوادوال باید خپل تولید وکاروي تر څو خلکو ته هم ګټه ورسېږي او صنعتکارانو ته هم ګټه ورسېږي.